الله علیه و آله وسلم الله رب العالمین په دې میاش کی دنیا ته راولېګا. زما عزت مند رودا دا الله رب العالمین ډیر لوی احسان او ډیر لوی پیرزونه او بیا د ټولو نه لوی خبره ده چې زمونږ استادو د پاره چې الله رب العالمین د دغه عظیم پیغمبر چې هغه امام الانبیاء دی، سید الرسل دی، د تمام پیغمبرانو امام، انسانان نه یادوم په دې تمام مخلوق کې چې الله ته د ټولو نه بهترین خلق دی، اعلی خلق دی او الله ته عزتمند او مکرم خلق دی چې هغه الله رب العالمین وایي چې د دوی مقام په ټول انسانیت باندې اوچت دی، هغه د انبیاء کرام دا غوی امام او د دې تمام کائنات سردار، بلکې د دوالو جهانو سردار چې لوی رحمت دی د دې امت لپاره الله رب العالمین په دې میاشت کې را لېږلی دی. نو دا د الله ډېر لوی احسان او پیرزونه خصوصا په موږ باندې دی چې الله رب العالمین موږ د هغه په امت کې پیدا کړي. ټول وایي الحمدلله. او زه بعضې وخت دا خبره کوم او دا لږه د زړه په دې غوږ واورئ نو پته به راته ولګي. تیمور جان موږ له الله ډېر نعمتونه راکړي او دومره نعمتونه دي چې د دې نعمتونو شمیر ناممکن دی. دا زه نه ویم، دا رسول الله مبارکم نه وایي، دا الله رب العالمین وایي. که زما تاسو نعمتونه شمیر کې نو هغه د شمیر نه بهر دي. حقیقت دا دی. دې وخت کې زه دا نه چېړم چې نعمتونه څومره دي، خو الله رب العالمین د دې نعمتونو پیرزونه احسان چې ورته تاسو وایي، اردو کې ورته جتلانه وایي او مونږ ورته پښتو کې زبېښنه وایو. زبېښنه الله په مونږ د دې نعمتونو نه کړي. د قسم دی یو نعمت داسې عظیمه سرمایه ده چې زه تاسو ویم. زه بعضې وخت یم د اسمان او ځمکه او دا انور او سپوږمۍ او دا هوا او دا اوبه دا په خپل ځای لوی نعمت دی، خو زه تاسو ته هر وخت دا ویم او دا سوچ راولې تاسو به الله ته نږدې کېږئ چې د خپل بدن ته وګورئ نو دا د الله ډېر لوی نعمت دی. وفي انفسکم افلا تبصرون. بیا په دې بدن کې د اعضا ته وګوره، سترګې، غوږونه، پوزه، ژبه، غاښونه، دا نوکونه، دا ویښته، دا د الله ډېر لوی نعمت دی. خو الله په موږ زبېښنه نه ده کړې سیوا د درې نعمتونو نه چې هغه الله موږ ته دا ګورې دا زما احسان باندې. یو یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا اسلام بل الله یمن علیکم ان الله وی دا زما احسان منا چې ته می د یو مسلمان مور او پلار د مسلمان بچی پیدا کړ. دا د الله ډېر لوی احسان دی. اصل تاسو ته کولن منګه په هندستان کې پیدا وو، په هندوانو کې خدای مکړه. نن به منګه درې کروڑه خدایان دي د هندوانو، هغوی ته به سجدې کول. که موږ نن په امریکا کې او عیسایان پیدا شو موږ به د الله څه کړی وي، خو موږ او تاسې الحمدلله. نو الله رب العالمین وایي چې دا زما احسان مانې، بېشکه د الله لوی احسان. دویم نمبر قرآن عظیم الشان سی کتاب الله موږ را کړی دی. الله وایي دام زما احسان مانې. او دریم نمبر چې زما کومه نن موضوع ده او د زړه په دې غوږو باندې واورې نو پته به راته ولګي. نو که د زړه په غوږو مو اورېدو نو د دې نعمت به موږ شکریا ادا کړو. او چې د دې نعمت موږ شکریا ادا کړو تیمور جانه ګورې دا خبره ذهن کې کېنوه چې د دې نعمت موږ شکریا ادا کړو، په دنیا کې به هم کامیاب یو، په آخرت کې به هم کامیاب. دې د وجې ته زه دا بیان کوم. هغه نعمت څه دی؟ هغه الله په قرآن کې وي لقد من الله. او یو ځای کې الله نه دی ویلي، دا د قرآن شریف په دریو ځایونو کې الله ویلي لقد من الله، لقد من الله، لقد من الله. الله وی دا زما په تاسو احسان دی، دا زما په تاسو احسان دی، دا زما په تاسو احسان دی. دا څه شی؟ اذ بعث فیهم رسولا من انفسکم، چې تاسو ما د جناب محمد رسول الله په امت کې پیدا کړ. دا دغه احسان دی. بېشکه دا د الله ډېر لوی احسان دی په موږ او تاسو چې موږ او تاسو د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې پیدا کړی یو. ګینه زه به دا تاسو ویم، خیر راته مختصر یو خبره کوم چې زمونږ د دې بخاري مبارک یو شرح ده
ای کې یو عالم لیکلی دی مونږ او تاسو خو انسانان او دا الله رب العالمین بندگان یو. تاسو ته موي چې دا ټولو نه په دې بندگانو کې الله ته محبوب ترین خلق پیغمبران دي. نو هغه شارح د بخاری لیکلی دی وی بعض پیغمبرانو دا ارمان کړی چې کاش موږ د رسول الله په امت کې پیدا شي. موږ الله رب العالمین دومره لوی نعمت الله راکړي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات هستی دا ډیر لوی نعمت دی زمونږ او تاسو د پاره. زما عزتمن درونو دا خو یو ډیر لوی موضوع ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم جون زمونږ د خلک یو کار کوي اگر چې دا زه صرف د دې حد پورې وېما چې هر انسان ته د خپل پیغمبر تاریخ معلوم وي دغه زندگی معلوم وي نو د دې لپاره صرف دا په دې ذهن کې کېنوي چې زمون خو پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ربیع الاول په میاشت کې پیدا شوی دی. نور دې پورې ربیع الاول مو مختص کوي چې دې کې به صرف موږ د رسول الله مبارک تذکرہ کوو. نه 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 رسول الله مبارک یو جاسي جامع شخصیت دی چې د کال تیمور جان څومره ورځې وي 365 اسلامی کال باندې 360 دی او د شمسی کال باندې 365 دی. بیا پدې 365 یا 360 ورځ پدې ورځو کې څو میاشتې وي 12. بیا پدې 12 میاشتو کې اره میاشت کې 13 ورځې. بیا پدې 13 هر ورځ کې 24 غنټې وي. بیا پدې 24 غنټو کې په هر یو غنټه کې 60 منټه او بیا په هر په یو منټ کې 100 سکند وي 60 سکند وي 60 سکند وي. زمه کومن کینو او دا یو سکند رالو د رسول الله مبارک په هسته داغه په ذات او داغه په کارنامو او داغه په احساناتو منګه شروع کو کنه نو والله بالله ثم تالله دا مې تډیر لوی قسم وکړه د دې لپاره چې ستا په دې ځل کې دا خبره محکمه کینی د رسول الله مبارک صفات په کو زمون ټول زندگی لګي هغه ختم شي. او دا صفات مالک دی لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر داغه پیغمبر حیثیت شان وی مقام دا ناممکن ده بس صرف دا وایي چې رب پس دویم نمبر مرتبه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دا یوازې ربیع الاول پورې مختص کول نه دي زره صرف دې د پاره يم چې په دې میاش کې الله رب العالمین رسول الله مبارک دی دنیا ته را لېږلی دی. نو د دقه په نسبت باندې بمنګه دا سوچ او ذهن کې راولو زه دا وګورم میډیا دا دور د سوشل میډیا دی د سوشل میډیا نو ډېری خبرې به تاسو وینئ مخکې به څوک نه خبرېدل اوس په یو سکند کې ټوله دنیا خبرېږي ولې میډیا ډېره تیزه ده. نو په دې میډیا هلکه کښېنئ هلک کښېنه کښېنه په دې سوشل میډیا تاسو وګورئ نو تاسو به حق او حیران پاتې شئ چې تپوسو کې چې وي د آخري پیغمبر نوم څه دی نوم هم نه ول. ما ته وایي دا دور د سوشل میډیا دی نوم هم نه ول چې خدای زموږ د آخري پیغمبر نوم څه دی. نو د دې نه ځان خبرول پکار دي دا په موږ باندې لازم دي. نو بیا د رسول الله مبارک اصل شان چې الله رب العالمین دی دنیا ته را لېږلی دی د هغې مقصد څه دی هغه مقصد حاصلول پکار دی هغه مقصد باندې عمل کول پکار دی. نو زما عزتمن درونو زمونږ او استاد لپاره د رسول الله مبارک ذات دا ډېره عظیمه هستی ده کو صفات مقام مرتبه داغه فضائل دا موږ بیانو. نو ما تاسو به زندگی به ختم شي جمعې نه زندگی به ختم شي خو د رسول الله مبارک صفات موږ نشو بیانولی. اوس اصل مقصدی خبره څه ده د رسول الله مبارک دی دنیا ته د راتګ مقصد څه دی نو دا الله رب العالمین بیان کړی دا دغه مقصد به موږ راټینګو. نو چې دا مقصد موږ راټینګو نو نن زه تاسو ته په هغې باندې بیان کوم چې الله به تا کم مقام او کمې مرتبې ته به دې ورسوي کم مقام او کمه مرتبه به راله الله درکړي. دا خو موږ نن بېزاره یو او یو لابی ده یو لابی یو منظمه لابی ده
اغوی منګ او تاسو د رسول الله مبارک د ذات نه متنفر کوي بس اغوی وی قران ډیر دی دا متنفر کوي ځکه چې د رسول الله مبارک نه د تار کټ شو والله العظیم بیا به په داسې ځای وردی چې کم خواب د گمراهۍ او د بربادۍ کې ملاري دی پاغي باندې بور نه د رسول الله مبارک ذات او هستی اب چرتم نه یې هر وخت به د نبی علیہ السلام په سنت طریقو فالو کې ته دنیا کې کامیابی ته آخرت کې کامیابی نو زمارو نن مقصد دا چې تاسو ته وایم چې موږ به تاسو دنیا کې کامیابی څنګه غواړو د کامیابی د پاره لوی سیز هغه څه شي دی د رسول الله مبارک اتباع او دغه سنت دی دغه طریقه ده سنت څه ته وایي موږ او تاسو خو سنت طریقې ته وایو په شریعت د اصطلاح کې سنت رسول الله دی ته چې د نبی علیہ السلام افعال وایا اقوال او تقریر په دې موږ او تاسو عملو کوم اقوال دي خبرې راته کړې دي زندګۍ کې راولو کوم افعال دي رسول الله مبارک کړې دي هغه موږ زندګۍ کې راولو کوم صحابه طریقې لیدلې او نبی علیہ السلام ته چپ پاتې شوی دي هغه زندګۍ کې راولو دغه چې چا په زندګۍ کې راوستي دی په دنیا کې کامیاب دی او دی په آخرت کې کامیاب لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه الله وی دا تاسو د پاره ما لقد كان لكم تاسو د پاره دا في رسول الله اسوه حسنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ کې بهترین جون او بهترین طریقې ته کوی چې دا بهترین جون تیر کم بهترین طریقې یو کس دا وی تاسو دی جمعه ته څومره راغلی د ټولو دا مقصد دی چې زموږ جون کلی مزیدار تیر شي د راحت تیر شي بیا یوازې د دنیا دا جون نه دی دا تاسو نن جمعې راغلی دا تاسو نن جمعې ته ناس یې دا د دې د وجه چې موږ باندې الله رب العالمین دا جمعه فرض کړی دا دا جمعه را باندې فرض کړی دا نو موږ د الله دا حکم منو چې الله زمونږ راضي شي او الله موږ په دنیا کې کامیاب کړو زمونږ یو لاسوال ژوندۍ د آخرت الله هغه کې کامیاب دي د دې لپاره تاسو دلته راغلي د دې مقصد لپاره دلته راغلي نو وای چې یاره زه دنیا کې کامیاب شم او آخرت کې کامیاب شم نو الله رب العالمین وی د دنیا او د آخرت د کامیابی لوی لاره د رسول الله مبارک اتباع ده د رسول الله مبارک تابعداري ده هغه د رسول الله مبارک په سنت طریقو باندې هغه عمل دی د کامیابی د پاره واحد دا یو لاره ده نور ټول لارې بندي زمونږ د خیبر پختونخوا بنویم بلکې د دې ټول عالم اسلام عظیم عالم او محدث دا غنه دا خبره سو زله په وګ باندې اوریدلې ده یو زیته یو لاره وي لکه زما بالفرض والتقدیر دی جمعات ته ویم دا ټول لخونه باندې صرف یو لاره ده چې ته په دې باندې راځي نو ته د جمعات ته رالی خو که دا یو لاره بند شوه بیا جمعات ته راتګ نشته ما ته وګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقې داسې طریقې دي چې الله ټول لارې د جنت ته د تلو بندي کړي دي د موجوده وخت کې ټول لارې د لارو نه زما مراد دا دی چې د 100,000 زره پیغمبرانو چې کومې طریقې وي کم جندو کم هغه الله بند کړي دي اوس صرف یو لاره کولو ده جنت ته او هغه لاره کومه ده د جناب محمد رسول الله اتباع ده په هغه ایمان راوړل دي او دا هغه طریقې په جون کې راوستل دي بس دا یو لاره کولو ده نور ټول لارې بندي دي ګوره نو چې لارې بندي دا لاره به موږ زده کوو په دې لاره تک به موږ غواړو چې موږ ته مقام دی جنت ته الله رب العالمین ورسوي نو د دې لپاره د رسول الله مبارک طریقې دا په جون کې ډېرې انتهایی لازم دي دا د جون یو حصہ ده دا د جون سره ریلیټډ چې تاسو ته منسلک وابګلې دي سم لکه څنګه چې زمونږ د دې جون سره دا سا منسلک ده خو که زه سالم نو زه جمدی یم خو که زمانه دا سا اوته انسان بیا مړ وي دغه شان ورونو زمونږ د کامیابی د پاره د کامیابی د جون د پاره چې کومه ساده هغه د جناب محمد رسول الله طریقه ده د رسول الله مبارک اتباع ده
هغه د رسول الله مبارک په طریقو باندې ژوند دی دا شي کولو دی کو په دې لارې خو جنت ته به نیغ رسي او کو په دې لا نړۍ د ګمراهو په لارو به ورځي تبا و برباد دی ما ته وګورئ تیمور جان چې تاسو بخاری مبارک کې دا حدیث ویلی دو کنه او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې هغه افضل البشر بعد الانبیاء دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه پس د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مرتبه ده تاسو ټول ته پته لګي رسول الله مبارک داغه سو زله د جنت زیری ورکړي دي او ما ته وګوره دا د ابوبکر صدیق د خلی وینا ده په بخاری کې موجود ده او په مسلم شریف کې موجود ده وی ما ته وګوره وی چې دا کمی پورې زه د رسول الله مبارک په طریقو باندې رواني په سنت طریقو باندې روانم زبا کامیابی ته رسم خو چې د کم وخت ما د نبی علیہ السلام طریقه پریښوده نو بیا به زما دویم نمبر لار هغه د ګمراهۍ او بکر صدیق وی چې داغه ایمان تنګېدلی ایمان دی داغه ایمان صداقت الله ګوي ورکړی دا رسول الله مبارک ګوي ورکړی دا رونو زما استا پدی کې بیا څه خبره پاتې شو زما استا بیا اس حیثیت نشتا نو زما عزت مندونو زمونږ د پاره د کامیابی لوی سیزه اب موږ او تاسو د رسول الله مبارک طریقه او داغه په جون کې هغه براولو نو موږ په دنیا کې کامیاب یو موږ په آخرت کې کامیاب یو نه ډیر افسوس سره وي ډیر افسوس سره موږ د رسول الله مبارک طریقې پرېښې دي جون نمیستی دي نو د دې وجه موږ سروالی بروالی ګرځو زمونږ طریقه په ولاړه کې په ناسته کې دا د نبی علیہ السلام د طریقې مطابق نه ده په خوراک کې پسکا کې د رسول الله مبارک د طریقې مطابق نه ده په معاملاتو کې د رسول الله مبارک طریقې مطابق نه ده په معاشرت کې د رسول الله مبارک د طریقې مطابق نه ده په لین دین کې د رسول الله مبارک د طریقې مطابق نه ده نن موږ سروالی بروالی ګرځو ګیدی چې په کوم ورځ موږ د رسول الله مبارک طریقې په جون کې راوځي په دقه ورځ باندې به الله رب العالمین موږ چتای سوی الله رب العالمین وره الله وی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه ساز د پاره د رسول الله مبارک جون یو بهترین او خشتا اغا نمونه ده نمونه او ابو الاسم نمونه دا وی چې ته یو شی زلی نو ډیر پراتی نو تا ته یو نمونه وخی نو ته او دا شی بالکل ټیک دی نو بس هغه نور سیزونه بیا واله دغه شان د نبی علیہ السلام دا جون زمونږ د پاره نمونه ده خو دغه نمونه موږ اختیار کړه د کامیابی په لوی لار باندې بوزو او کو د دې نمونې نه موږ اعراض وکړو نو د بربادي په لوی لار باندې بروانو نو موږ او تاسو به د رسول الله مبارک طریقې په خپل جون کې راولو د دې لپاره کوی چې زلوی مقام ته ورسم کوی چې زلوی مرتبه ته ورسم کوی چې زلوی شان ته ورسم د رسول الله مبارک طریقې په خپل جون کې راولا چې په خپل جون کې دی راوستي تبع الله رب العالمین د لوی انعام ته ورسي لوی مقام ته بدی ورسي لوی مرتبه ته بدی ورسي اوس دا کمی طریقې په څه طریقه زراول په دې باندې دا حدیث دا کتابونه مستقل دي په دې باندې د تاریخ کتابونه مستقل دي خو سره ته یو سلور خبرې کومه او دا سلور خبرې کو تاسو مونږ په جون کې راوستي د کامیابی په لوی لار باندې ورواچ او دا سلور والا خبرې الله په قران کې ذکر کړي دا سلور خبرې وره چې طالب الله کوم مقام درکې کوم مرتبه برل درکې لکه دا د دې زړه په دې غوګونو باندې وره ګوره دې دنیا کې مونږ پیدا یو او منګه ټول د الله رب العالمین ذات منو یې کنه چې الله یو دی او دغه الله سره موږ مینه او محبت هم ساتل غواړو چې الله سره موږ مینه او محبت دا د ټول او دا پکارم دي چې الله موږ پیدا کړیو الله موږ له څومره لوی نعمتونه راکړي دي که لحظه په لحظه موږ دې رب ته محتاج یو نو دا هر یو انسان دا خواهش دی هر یو انسان دا غواړي چې زه الله سره محبت وساتم او دغه الله محبت پتا لوی کامیابی تم رسي خو ما ته وره زمو خو چې دا دلته اوس راغلی یو د ټولو مقصد دا دی چې رب سره زموږ مینه پیدا شي او رب سره مینه پیدا کول پکارم دي خو ما ته وګوره یو عجیب خبره بل وره مونږ وایو چې زمونږ رب سره مینه پیدا شي خو زه به تاسو ته داسې یو نن یو خبره وکړم
چې کو په هغه منګ او تاسو عمل وکړو وای تیمور جنا نو په نص د قران دا خبره ثابته ده چې الله وی تاسو ما سره محبت ساتي خو کو تاسو په یو خبره باندې عمل وکړو الله وی زبر تاسو سره محبت کو الله اکبر الله وی زبر تاسو سره محبت کو يرلو دا کوم څه دی دا کوم عمل دی چې الله وی زبر او دا په نص د قران دا خبره ثابته ده او زبر تاسو هغه داغه نه داغه انکار او دغه نور هغه د وعیدات بیان نکم خو کو تا دوی چې یاره دا خبره زه نه منم داسې غب شپ دی چې دا استاد دوی چې یاره کو تاسو یو طریقې اختیار کړو الله وی چې زه تاسو سره محبت ساتم دا ته وی چې دا دروغ دی پټکی د ایمان نه خلاص ځکه په نص د قران دا خبره ثابته ده اوس دا څه دی نو دا الله وی دی قل اے د دوالو جهان سردار یو اعلان وکړه څه اعلان ان کنتم تحبون الله کو تاسو وایې چې یاره موږ د الله سره محبت وکړو تاسو وایې نه موږ دا غواړو دا نن چې ته جمعه ته راغلی ته دا غواړې چې زه الله سره محبت وساتم الله زمانه راضي شي دا الله د خوښ بنده جوړ شم دا ټول موږ دې لپاره راغلي الله وی دا خو ډېر آسان عمل دی خو ته پرې لږ شب سوچ وکړه کو تاسو وایې چې الله ما سره محبت وساتي دا پرېږده کو تاسو دا وایې چې الله موږ د الله خوښ شو الله موږ سره محبت وساتي نو د الله د محبت لپاره صرف یوه لاره هغه دا کولو ده چې د دواړو جانو سره دوی ته وایه فتبعوني زما په سنت طریقو زما تابعداري وکړئ یحببکم الله الله وی زه به سره مینه ساتم زما به ته خوښې دا الله وی ګورئ نو گویا چې د الله رب العالمین مینه او محبت تا سره په دې وجه راځي چې ته د رسول الله مبارک اتباع وکړې هغه والی دغه په طریقو باندې عمل وکړي الله به ستا وي هسې تاسو ته رونه ویم چې کله الله زمونږ شو الله زمونږ شو او موږ الله واغېشتو چې دا زما شو بس بیا خو ټول کائنات او دا ټول نعمتونه ستا شو ځکه د دې نعمتونو مالک څوک دی وما بكم من نعمت فمن الله چې دا ټول نعمتونه دا خو د الله له طرف ته دي الله د هغې مالک دی چې تا هغه مالک لاس کې واغېشت تا هغه باچا لاس کې واغېشت هر څه بیا ستا شو یو داسې یا فرضي ده او یا یقیني ده اسدجي صاحب په دې باچاهانو کې یو باچا تېر شوي د هغه دی محمود غزنوي د دې محمود غزنوي یو غلام او آیازي نوم او ډېر واقعیات یې مشهور دي خیر زه راته اوس هغه نور تفصیل نه وایم خو صرف دومره ورته ووایم چې محمود غزنوي آیاز سره ډېره مینه وایه محبتو ډېر مینه محبتو په دې دا بعضې خلک هغه داسې خفګان شان کو او حسد به کو او بغض به کو او آیاز یې په دې نو خوښه دا خبره محمود ته ورسېده غزنوي صاحب ته ورسېده هغه یې راشي یو موقع جوړه کړه چې ده سره زما دا محبت دی دا د څه د وجې دی نو یو ځل یې داسې اعلان وکړه وی راشه زما دې دربار ته نو دا صرف وزیران یې راوغوښتل دا مشیران یې راوغوښتل او دا آیاز یې هم راوغوښته او اعلان یې وکړه وی زما په دې دربار کې چې نن څه دي په دې ټولو لاس کې دی چا چې څه واغېشتل هغه دا کوي بس چا هیرو ته او چا لالونو ته او چا جواهراتو ته او چا پیسو ته او چا اشرفو ته او چا جیدادونو ته دا پاڼې لګیا دي علي او هغې باندې کې به باچا د طرف نه اعلان و ایاز داسې ناست و ایاز ته یې ویې ته څه حالې تا خو څه ته لاس نه کړې وی زما یو سوال دی وی څه سوال دی وی که زه په هر شیز باندې لاس کېدم هغه به زما وي او تا چې په هر شیز لاس کېښود دا به ستا وي بس هغه نیغ را پاسېده اسدجان علي صاحب او د محمود غزنوي نه غاړه را چاپېره کړه او د هغه په سر یې لاس کېښود وایي ته زما یې ټول دربار هم حیران شو محمود غزنوي ته دا ته سره خو لال او جواهر والا په ما به څوک زه خو یو انسان یې پیسې والا سره زر والا وایي نه ته زما یې وایي تا ګورې تا اعلان کړی چې هر شي چې چا واشه هغه به ته زما یې هغه ته دا ولي محمود غزنوي ته پته ما ته وګوره ډېره ناشنا خبره ده او ډېر به م دې زړه ته دا خبره پروزي وایي دا مې د دې د وجې وي چې دا خلک قمقل دي
دا بے وقوف دي دا کو دی لالونو پسې دی جواهراتو پسې دی سرو پسې دی سپینو پسې دی پیسو پسې ګرځي دا کمقل دی ولی وې د دې د وجه چې دا ارس ستالي ته باچای ده دی ما ستا په سر لباندې لاس کې خو ده چې تا ته ما واغشتې نو دا ټول جهان ما واغشت دا ټول جهان زما شو دا سرم ته تی مالکې او چې دا خبره وزیران اوري د واقع مونږ دل کمقل اصل تو خياري چې تا د باچا په سر باندې لاس کې خو باچا دی واغشت ما ته وګوره ما ته کوای چې زمونږ دی دنیا او آخرت خشته شي خپل رب باندې لاس کې دی او رب وي زبر باندې الا لاس اقدم علبم په خپل رحمت کې راولم چې تاسو د رسول الله مبارک اتباع يحببكم الله الله وي زبر سره مینه ساتم زما بر سره مینه او محبت نو زما عزتمن درو د رسول الله مبارک د اطاعت لومبي فایده بداوي لومبي فایده چې ته د رسول الله مبارک اتباع وکړي داغه په طریقو باندې عمل وکړي او چې عمل دی وکړي دنیا کې بم کامیابی آخرت کې بم کامیابی ما ته وګوره بخاری مبارک کې دا حدیث دی وې دوست د خلکو د زړونو کې دا محبت د نیکانو ولي کینی دا د دې وجه دوی د رسول الله مبارک په طریقو باندې راوالي کوم چې د الله نه یریږي او لږ مونږ داس کوي دا وی په زړونو کې د نیکانو بزرګانو محبت پروت دی اصلا صالح تاسو وګوره د استاد العلماء زینت المحدثین مولانا محمد ادریس صاحب رحمهم الله دا دلته چې څومره ناسی دا څومره تاسو ټول نیکان صالحان خلک د هر یو په ځل کې د غمینه او محبت دا ولی ما ته وګوره دا رسول الله مبارک وی دا الله وی چې کله د الله چا سره مینه محبت پیدا شمه ته وګوره او د رسول الله مبارک په طریقو رواني نو جبريل ته وی دې پلان کې سره زما ډېر محبت دی دا الله جبريل ته بخاری مبارک حدیث ویلم دی کولانم دی ویلم دی بخاری مبارک حدیث دی نو جبريل علیہ السلام راشي رسول الله مبارک ته وی نو بیا فرشتو ته وی نور فرشتو ته وی چې دا الله دې پلان کې سره ډېر محبت دی نو پرشتي نور ته وي نو نور پرشتي نور ته وي نو نور پرشتي راشي او د انسان په دې ځل کې القا د خیر چې رد دی پلان کې الله وسره ډیر محبت دی نو دا هغه د وجه دا ټول مخلوق هغه انسان سره محبت ساتي ولی دا الله وسره محبت دی اوس دا الله دا محبت چې جبريل ته وي چې زما دی پلان کې سره محبت دی دا په سره دی سجانا دا به د رسول الله په طریقو راځي دا په سنت طریقو باندې راځي نو لومبي د اتباع د سنت لومبي کامیابی سره او لومبي انعام سره ادا دي چې الله به موږ سره محبت ساتي دیم نمبر وره موږ په دې دنیا کې اوسو او چې په دې دنیا کې اوسو نو اکثر چې دې دنیا کې دا څومره موږ اوسو نو ټول ګناګاران ما ته وګوره ما ته دا تاسو د جمعات کې څومره ناسي زه ته یقیني وایم په منبر رسول ناسي چې ظلم به خپل ځان ډیر زیات ګناګار کړه یم ګناګار او دا سیدا تاسو ټول ناسي نفس لرو شیطان لرو اکثر ګناګاران ما ته وګوره اکثر ګناګاران د خپل ګناهونو معافي هر وخت د الله نه بغوالو او ګناهونو نه بزان غوري پاکه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز ځان به د جهنم نه ساتي جنت ته به داخلي او جنت ته داخلو لپاره د ګناه نه به پاک راځي قد افلح من تزكى قد افلح من زكاها دا خبره ز اکثر کومه اسجانا کله کله د سورته الشمس په معنا ګوره موږ په بیانم کړی وګوره الله دیار لس قسم او خلل دا لا یو قسم کافیو قسم یې لپاره زمونږ د لپاره صدقه نه دي زمونږ د الله په اسبه خبره باندې عمل کې دیار لس قسم الله خلل الله بیاوي قد افلح من زکاها کامیاب هغه سړی چې ماته غوړې پاک راغی د ګنا نه پاک راغی کامیابی پاغي باندې نو د ګنا نه به الله تفاز الله دې موږ تاسو د ګنا نه وساتي اوس ګناهونو نه به ګناهونه خو به کیږي معافي بغواړي نو ما ته وګوره دوی من عامي دا وره
چې الله وی کله د رسول الله مبارک اتباع داغه په سنت طریقو باندې عمل وکړو نو دا داسې د ناول او ډایجست نیم لګیا دا الله په قران کې وای چې فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم د رسول الله مبارک د اطاعت داغه دا تابعداري د وجه داغه د سنت طریقو په وجه باندې برته الله وی ټول ګناهونه معاف دا الله وی ګوري دا الله وی ټول ګناهونه برته معاف نو دویم نمبر د رسول الله مبارک د سنت د طریقو د برکت برته الله ټول ګناهونه معاف کوي او دریم نمبر دا وره چې موږ او تاسو ګوره هر یو دا غواړي چې داغه په ځل کې د ایمان وي دومره ایمان وي تیمور جان مولوی صاحب چې د غنم د دانی عمر ایمان وي کنه نو دا خواهش دي چې زړه نیکانو د صلح او فساد په درېږي دا موږ ټول وایو اوس د نیکانو د صلح او فساد کې بودريګو څنګه ما ته وره نو دا تزيو حدیث وې مو دا غینه پس د قران یو آیت وې صاحب په خپل په دې ذهن کې راغلی یو صحابیو انام فی السيف اگر رسول الله مبارک لراغه وی متى الساعه قیامت کله دی نو رسول الله مبارک داغه د اصلاح دغه په تور باندې وی تا قیامت د څه تیاری کړې چې ته د قیامت تاسو تا قیامت د څه تیاری کړې مشکات کې د حدیث څخه ده مشکات کې تا قیامت څه تیاری کړې ما عادت تا تیاری څه کړې یاره هغه صحابي رسول الله مبارک ته پته و صحابي دومره خولي او دومره ناشنا او یو دومره بهترین خبره وکړه چې پسرو زره چې د سرو زره د قیمتي شي زویزم پاغي باندې مولي کې دا بکوي و یا رسول الله نه مدیر منزله شته نه مدیر او د سونه شته بس دا فرض منزله کو نه مدیر صدقې شته چې صدقې ورکړه نه مدیر حجونه کړی دي نه مدیر عمرې کړی دي نه مې نور نیک اعمال ډیر کړی دي ما هیڅ تیاری نه دي کړی خو یو خبره ده دا خبره وره دا ډیره د غور او د فکر ده چې ما هیڅ تیاری د آخرت لپاره نه دي کړی په دې کې زتا تا داسې سر ټیټه باندې خو یو خبره ده چې زما اې د الله رسول تاسو سره ډیره مینه محبت تاسو سره مې بې انتها محبت دی یره چې دا رسول الله مبارک اوره ده چې تاسو زما تاسو سره مینه او محبت دی او ستا په طریقو باندې زما زندگی ده نو رسول الله مبارک په تا ډیر بیا کامیابی حاصل کړه او بیا داغې نه پس اوس موږ دا وایي چې موږ په آخرت کې د رسول الله مبارک سره نو رسول الله مبارک وته وی چې من یطع الله والرسول فاولئک مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئک رفیق څوک چې د الله او د الله سره رسول سره محبت ساتي او داغه طریقو سره ساتي د قیامت پر ورځ بدی د رسول الله په صف کې ولاړ دا الله په قران کې یو قانون جوړ کړ یو قانون الله رب العالمین جوړ کړ چې څوک زما تاسو سره محبت دی نو د حدیثو هغه الفاظ معنی ایر شو چې رسول الله مبارک ورته د حدیثو الفاظ مو وي او ورته دوی چې د قیامت پر ورځ به د رسول الله په صف دا پس دا د رسول الله مبارک طریقې مو وی جن کې راوستي نو دریم نمبر فایده د رسول الله مبارک سره د محبت هغه بداوی چې د رسول الله مبارک سره بده الله رب العالمین د محشر په میدان کې مودري او څلورم نمبر فایده وره دا وره تاسو د دې جمعې مونږ راغلي د دین علاوه په شواروس کې وهاب الدی صاحب په شواروس کې مونږ څو منځونه کو 15 منځونه کو دا صرف د فرض خبره کو وسریغ سنت او نفل او وتر او هغه خپل څه او د مونږ په هر رکعت کې مونږ د الله نه یو سوال کو تیمور جان وی چلګه دا الله نه یو سوال کو اول دا الله حمد بیان کو بیا تعریف بیان کو بیا بادشاہیت الوهیت وینو بیا وتوی خدایا تا سا عبادت کو تا نه امداد غواړو الله وسه غواړي وایا اهدنا الصراط المستقيم خدایا پاک نه غلار غواړه صراط مستقیم غواړه دا موږ او تاسو پروس کې
تقریبا دا 15 وخت الله ته لګیایو چې خدای پاکه نه غلار ستا خدای پاکه نه غلار چې د هدایت په لار موږ روان شو صراط مستقیم څه ته وایي هدایت لار ته وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم دا الله عبادت دا الله بندگی دا موږ غواړو ټول اوس دا بندگی دا اطاعت دا به څنګه په موږ کې راځي چې دا موږ هر وخت سوال کو د دې لپاره الله رب العالمین په قران کې 4 نمبر دا طریقه خولې ده کوته چې هدایت کامیابی زله حاصل کوم وان تطيعوا تهتدوا وې د دې پیغمبر تابعداریو کې تهتدوا تاسو به د هدایت په لار باندې روان د پیغمبر په سنت طریقو باندې عملو کې د هدایت په لار باندې روان وما على الرسول الا البلاغ المبين ما رته یو خبر الله وی وتوي چې رسوله فما باندې صرف تبلیغ در رسول دی کوته وی چې د هدایت په لار باندې روان شم د رسول الله مبارک تابعداري وکړه داغه په طریقو باندې عمل وکړه دا 4 طریقې مې راته بیان کړ چې د قران نه د دې هغه دغه راغلي دي چې دا د کامیابی 4 والو کې د رسول الله مبارک اطاعت د رسول الله مبارک په طریقو باندې عمل الله بر خپل مینه محبت درکړي الله وی زما به سره مینه وي ګناهونه به معاف کم د قیامت پر ورځ به د رسول الله په سب کې ودروما او کته هدایت غواړي نو د هدایت لپاره لوی یا لار غدا ده چې د رسول الله مبارک په طریقو باندې روان شي موږ نن رونو طریقې پریخي دي په 24 غنټو کې هر انسان دا سوچو کی چې ما د رسول الله مبارک په طریقو باندې څومره عمل وکړ په کومه طریقه عمل وکړ تا یو سوچ او فکر راولې دی ذهن کې ګوري د رسول الله مبارک طریقې عبس مګړې دا یو لابي د دې پاره ته لګیایم چې دا یو لابي دا یو منظم دا چې داخله گمراه شي او د رسول الله مبارک د طریقو نه وړي دا په خپل په گمراهي باندې ورس بد گمراهي لار د دوی د پاره کولو شو د دې لپاره پوره سوچ او پوره فکر کاوه هر خبره کې دا سوچ کوي چې یاره ز پاسم د ساري په کومه د رسول الله مبارک په طریقه باسم د کور نه روزم ما خو تاسو وی چې رسول الله مبارک زمون د پاره یو نمونه ده ستاد زنګونه راواله تر ده مرګه پوری تر ده له هدا پوری یو طریقم داسې نه د پاتې شوی چې هغه ته د الله رسول نه د پخوري د کور نه را پاسي سب چل کې د کټ کې بناسي د رسول الله طریقه برته متوجي شي چې خدای پاک تاسو د خوب نه را پاسولم د خوب دعا به وي چې کله سملی د خوب دعا به وي چې کله وبسکید رسول الله مبارک طریقه متخوري د کور نه روزي رسول الله مبارک متدارته هغه بیانو چې ستاسو ژوندۍ سره عام ریلیټډ دي نور د زنګو نه راواله تر د مرګ پورې ټولي طریقې موجوده او ټولو کې کامیابی ده یو طریقه کې کامیابی ده اخیری خبره کوم وختم ختم دی پټی شي کم مګاله دا غیم ډیر لوی سواد دی زموږ دا مولانا تیمور جان صاحب دی په والا دوره کې دی په دی والا دوره صحیح سته کې یو کتاب دی دا غي نوم دی ابو داود شریف نوم به مرید دی ډیر بهترین کتاب دی دا حدیث د رسول الله مبارک دا حدیث او امام ابو داود چې داغه نوم سلمان ابن اشعث رحمهم الله دا سليمان ابن اشعث مونږ ته امام داود ابو داود شریف وایو دا دیغه امام دی نو بس په دغه امام ابو داود باندې مشهور دی نور نوم یې سليمان ابن اشعث دی یو ډیر بهترین کتاب دی ما ته وګوره به د اخیری خبره کوم دا ډیره د غور او ډیره د فکر ده ډیره د غور او ډیره د فکر ده او یو داسې کتاب لیکل دی ما ته وګوره چې ابو داود شریف دا حدیث د رسول الله مبارک د جون تمام زندگی پکې راغونډه کړې ما ته وګوره هغه وای زما د دې کتاب داسې حیثیت دی وهابوله دې وای د دې ابو داود شریف داسې حیثیت دی ځان لواله کورا سکه دا خیر دی وای د دې داسې حیثیت دی چې دا په کم کور کې موجود دی گویا رسول الله مبارک په دغه کور کې نه دومره لوی مقام دی دومره لوی مرتبه د داسې کتابی لیکلې دی چې د نن نه د تقریبا 200 هجری کې لیکلې دی او نن د 1200 کال دا غوشو او هغه کتاب ار مدرسه کې لګیا دی دا تیمور جان به اعلی عالم کېږي چې دا ابو داود شریف
نو لوی مقام لوی مرتبه لري. څومره ثواب ده. ما ته وګوره د رسول الله مبارک دی سنت طریقو ته ګوره. هغه د نبی علیہ السلام ټول ژوندۍ را غونډه کړه. یو ځل لا چلو شو چې یو دریاب په غاړه ناست او یو سړي انټوش کې وکړه، پرنجي وکړه. هغه وی الحمدلله. د دې وخت کې پس لیکلو باندې مشغولو یا پس دغه باندې مشغولو چې هغه الحمدلله وی دې پاغي باندې مشغولو. هغه د سیلری لاله چې لري لاله د تیار شو چې دا خدای الحمدلله وی او بیا په انسان باندې دا پاغي پنځو حقوق کې تمام مخکې بیان کړی. دا حق په مسلمان باندې بیا دی چې یو سړی یو پرنجیو کې انټوش کیو کې نو دی به وی الحمدلله. او چې کوم مثلا ناس دي هغه به سوی يرحمك الله سبوي مړه ټول وای چې دا زکه سبوي يرحمك الله. هغه وی الحمدلله ډیر د خدای شکر دی. دا ویل پکار دی پرنجي چیو کې نو تاسو اکثر خلک دا شي ځکه الحمدلله نو دا وای ته وای دا ول دا موږ رسول الله وی صلی الله علیه وسلم. او زموږ د علماء یو څلور توجیهات بیانې وایره. یو توجیه دا بیانې چې دا پرنجي دی. دا پرنجي دا په دې بدن کې او په دې سر کې یو فاسده ماده ده چې دا تاغو کې نو هغه لرشي او ستاسو دماغ کولوشي. ستاسو دماغ کولوشي یو دا دی. نو تو وای چې شکر دی چې هغه غند وته ځکه به الحمدلله. دویم نمبر دا وره چې دا اوسم دا مخکې مودا به د قیامت د ورځې پورې وي چې کم سړی لیونی وي لیونی سړی انټوش کې نه کوي. دا یاد ساتئ. نو تاسو ځکه وایئ چې الحمدلله شکر دی چې لیونی نیما الحمدلله چې لیونی نیما. او دریم نمبر چې تو سره د الحمدلله وي هغې دا وجه ده چې کله وابولی چې سړی انټوش کې کوي که نه دا سپیمې بره وخېږي دا خوله داسې شي. نو زره زمونږ د مرګو ته وایي په یخلي باندې څه چل کوي د رومال داسې ایږدی څه شکل پیجال پاتې شي. خوله یو خوا لاړه شي سپیمې بل خوا لاړه شي سترګې پکې لا داسې شي. نو چې ته داسې وکړې نو واپس ستا هغه ښکلې هیئت جوړ شي او واپس ته کړې. نو ته وایې الحمدلله شکر دی چې دا روانې سپیمې او دا خوله او خوله دا سترګې مې داسې نه دي. دا د دې د وجې دا وایې دا به رسول الله مبارک وي. خو چې کوم سړی زکام والي نو خو بیا ورته نښتې وي نو هغه ته بیا نه شي ویلی. یو ځل ورته وایې نور ورته بیا مه وایې. بهر کې ما ته وګورئ اخو د احادیثو لوی استازو چې هغه دا وایي یا خدای دا ما ولیونه وي نو ما خو تا ته وي د هغوی په پوټي طریقو د رسول الله عملو. ګوره دې عمل ته ګوره. بس هغه کشتی واغېشت او په کشتی کې سور شو. هغه سړي ته ورسېده وایي تا دا انټوشي چا کړو هغه یې ما کړو. وایي تا الحمدلله وایي زه تا ته یم چې یرحمک الله پته دی الله رحم. دا خبره چې وکړه سړی بس وخت تېر شو چې کله دی وفات شو دا د ده په تاریخ کې لیکلي دي. نو خپلو ملګرو ورته وایي تا خو ابو داود شریف لیکلی دی د رسول الله مبارک احادیث ټول ژوند د رسول الله مبارک د احادیثو خدمت وکړه. کم مقام رله الله درکړ وایي هغه مقام خو په خپل ځای ټیک ته دی هغې کې زه انکار نه کوم. خو چې رب زما بخښنه وکړه نو هغې صرف د رسول الله مبارک په دې طریقه زما بخښنه وکړه چې یو کس په کشتی کې وي الحمدلله او زه پسې په کشتی کې سور شم چې یرحمکم الله مې وي. په دقې سنت طریقې باندې الله زما ټوله زندګۍ مغفرت مه پرېږدئ طریقې د رسول الله مبارک چې کومې د احادیثو نه ثابت دي. قسم په خدای دی کې د دنیا او د آخرت کامیابي ده او جون به د مزیدار وي خوشحاله وي. د الله به د سره مینه وي مینه. زه ته بعضې وخت خبره کوم مړه نور هر څه به وروستو ګورو خو چې د الله موږ او تاسو سره مینه شو دنیا کې به هم کامیاب یو آخرت کې به هم کامیاب. دنیا کې به هم الله ته نږدې یو آخرت کې به هم نږدې. نو د ربیع الاول د ټولو نه لوی پیغام موږ او تاسو ته د خوشحالۍ دا دی چې موږ به د دقې عظیم پیغمبر په طریقو باندې عمل کو. نو چې په دې عمل وکړو نو الله وی دنیا کې به هم کامیابي او آخرت کې به هم کامیابي. رب العالمین دې لومبې ماله او بیا تاسو ټولو د رسول الله مبارک په ښکلو طریقو د عمل کولو توفیق رانصیب. درود شریف ووایئ. زما خور بیماره ده یو ملګری دی د هغې دپاره دعا وکړه. الله رب العالمین دې دقې خورکۍ له صحت او عافیت او روغ جون ورکړي چې نور څومره بیماران دي الله یې ټولو له صحت ورکړي.
دا څه مشکلات دي د دې مرګرو څه زمونږ وي څه مشکلات دي، بس دا خبره کړې د دې لپاره څه وظیفه. نو د مشکلاتو لپاره ټولو نه بهترینه وظیفه غدا ده چې حسبنا الله ونعم الوکیل دا سړی وي او استغفار وي. استغفار چې کوم سړی ډیر وي، خو استغفار یوازې تیمور جان مولوي صاحب دانه چې استغفر الله استغفر الله په خپل ځای قدي، خو دې سره چې تا کوم ګناهونه کې دا غي نه ځان وساته. نو چې فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. الله وی بیا ګور زه ډیر مهربان یم. د زمکه اغایات هغه مقصدی مرتبه تداو کوم چې د زمکه او د اسمان د رحمت دروازې به ټولې کولو. نو دې لپاره بهترین وظیفه ده چې استغفار وي. حافظ صاحب دواره تو کې د اتوار په ورځ د نوکری ټیسټ دی، الله رب العالمین دی د قمرګری شکم د اتوار په ورځ د نوکری ټیسټ دی، الله رب العالمین دی کامیاب کی او الله رب العالمین دی ولدا حق او حلال او بهترین روزګار ورکی. او د دین علاوه چې کوم زموږ مرګری به روزګار دي به نوکرو دي خو تلته موجوده نه است یا زموږ د आवाज پدې کیمرو پدې سترګ باندې ګوري، الله دې د ټول هغه مشکلات په خوشالو بدل کې او د نوکرو او روزګارونو کې دې الله برکت واچي. ها په موبایل باندې قرآن تلاوت کول څنګه دي؟ په موبایل باندې د قرآن شریف تلاوت کولی شي، جایز دي. خدا یاد ساته زمونږ بعض علما وی چې کله قرآن شریف دا تلاوت کې نو په موبایل کې دا قرآن شریف دا لیکل نه وي، دا یو لیزي دا یو رڼا وي چې دغه کې ختمي کې نو بس هغه بیا ختم شي. نو زمونږ بعض علما وی چې سړی بیا د سم کولی شي، خو چې کوم زمونږ جمهور علما دي او موجوده وخت کوم علما تحقیق کړی دی نو هغه دا دي چې په قرآن شریف تلاوت بالکل جایز دي، کول پکار دي چې اوسړي سره بعضی ځای کې قرآن شریف پنوي ته سره موبایل راو باسه. نو خو چې او دس کې نو دا ډیره بهتره ده، دا ډیره بهتره او پکار هم دا ده چې په دس کې د قرآن شریف تلاوت نو بالکل جایز دي چې کم ثواب تا ته په یو ټکی او په یو حرف په قرآن شریف کې عام چې کم زموږ عام مصحف دي کې ملاوي د قشن پتا ته موبایل کې نو د موبایل باندې د قرآن شریف تلاوت بالکل کولی شي. د امیر محمد شعور فی ملي کاکا دی او د نذیر رور او د تاولو د پرویز خان تر وزیر ګل وفات شي. بالکل دا زمونږ جمعې کلک مرګري دي ملي کاکا چې امیر محمد نوم دی خو په ملي کاکا باندې مشهور دی. زمونږ د عمرې مرګري مو دا غوی رور وفات شوی دی. اوس ان شاء الله تعالی سلور بجې د چې کوم بای پاس دی د قلته د چنګیز خان دی سره جنازه ده. الله دې داغه مغفرت نصیب کړي. دعا کې الله زم په حال باندې رحم وکړي، الله زم ګناهونه معاف کړي. د دوالو جهاد او خیر زم او د رسول الله مبارک په طریقو دې منګ او تاسو ټول له عمل کولو توفیق الله راځي او موږ ته دا طریقې الله ثاني کی د بدعات او رسومات نه دی الله منګ او تاسو ساتي او د رسول الله مبارک په خپل طریقو دې منګ له عمل کولو توفیق الله را نصیب کړي. د دوالو جهاد او خیر دې الله زم او تاسو نصیب کړي. دې کوم مرګرو چیتونو کې دعاګانې وکړي دي او دا چې څه مقصد دی الله دې په ټول شری مقاصدو کې کامیاب کړي. د دوالو جهان او خیر دی الله نصیب کی، د دوالو جهان او شر دی الله محفوظ کی. او الہ العالمین څومره مرګري جامع مسجد حلیم آباد ته راغلي اکثر پکې میلمانم دي، الله دې د ټولو دا قدمونو کو میلمان دي او کو قربان دي پته له دنه کې واچي. دوالو جهان او خیر دی نصیب کی برحمتک یا ارحم الراحمین. سنتو کې روح